ډېر ویاړ احساسوم چې داسې درنو ښاغلو په وړاندې یم. ډېره مننه. غزل مومند صاحب داسې شاعري کوي چې د هغې نه پس بهرحال یو څو غزلو نه یو دوه درې درې شعرونه لنډ لنډ ډېر وخت نه لمه. زما دپاره ستا د دیدن یو څرک هم پوره دی. زما دپاره ستا د دیدن یو څرک هم پوره دی. دا وایي مشران چې کم شی ډېر شي نو ګنډېر شي. زما دپاره ستا د دیدن یو څرک هم پوره دی. دا وایي مشران چې کم شی ډېر شي نو ګنډېر شي. او باسین صاحب د خېټې سوال په خپل ځای د روح هم څه تقاضي دي. د خېټې سوال په خپل ځای د روح هم څه تقاضي دي. زمونږ د غرونو بوټي د لونګ او یا نمیر شي. او یو ستا د دې بڼو نه پښتانه خویونه نه ځي. یو ستا د دې شاکر صاحب یو ستا د دې بڼو نه پښتانه خویونه نه ځي چې ما ته مخامخ شي برنحقه تیرو بیر شي. او رقیب د خپو په څوکو شي خو بیا هم لویشتینک دی. رقیب د خپو په څوکو شي خو بیا هم لویشتینک دی. ممکن نه ده چې دغه پاوکۍ به چېرته سیر شي. او یو څو لنډ شعرونه نور چې ګرم نه یم که زما پکې زړګی لیونی کېږي. ګرم نه یم که زما پکې زړګی لیونی کېږي. د دې ښکلو په منځ کې ښاپېری لیونی کېږي. او دا شعر اباسین صاحب چې کوم عمر کې په پیغله چې پیریان راځي ملګرو کوم عمر کې په پیغله چې پیریان راځي ملګرو زیاتره دغه عمر کې زلمی لیونی کېږي. ډېره مننه مهرباني. کوم عمر کې په پیغله چې پیریان راځي ملګرو زیاتره دغه عمر کې زلمی لیونی کېږي. او ای دنګې غنمرنګې ای ملنګې جنۍ واوره. ای دنګې غنمرنګې ای ملنګې جنۍ واوره. په تا پسې به ستا یو لیونی کېږي. او دی ښکلي په خپل وخت کې بلا زړونه دي مات کړي. دی ښکلي په خپل وخت کې بلا زړونه دي مات کړي. اوس ګرځي ګوره څومره لیپلی لیونی کېږي. دی ښکلي په خپل وخت کې څومره زړونه دي بلا زړونه دي مات کړي. اوس ګرځي ګوره څومره لیپلی لیونی کېږي. او نګار په ارمانونو باندې ډېر ظلم دی کړی. دا زه وایم چې صحیح د زړه شعر مې دی. نګار په ارمانونو باندې ډېر ظلم دی کړی. الله دې خیر کې ښکاري چې به دی لیونی کېږي. که ستاسو اجازه کې څو شعرونه یو دوه درې شعرونه داسې د حالاتو څه چېرې د ازادۍ او خپلواکۍ د ژوند څه بل شان خوند دی. ځوانانو د ازادۍ او خپلواکۍ د ژوند څه بل شان خوند دی. د شیخ موجب دغه غږونه د بنګاله راځي. د ازادۍ او خپلواکۍ د ژوند څه بل شان خوند دی. د شیخ موجب دغه غږونه د بنګاله راځي. او ما ایوب خان دی په میوند کې کمربند تړلی. دا ایوب خان نه زمونږ سالار چې کوم ما ایوب خان دی په میوند کې کمربند تړلی. خدای خبر کله چې ټپېله به ملاله راځي. او روماني شعر دی چې زما یقین دی چې هغې به وي ځنګلي دلته. زما یقین دی چې هغې به وي ځنګلي دلته. د هغه لاسو خوشبویي د دغه ټاله راځي. وینو ما د دین په فلسفه پوه کړه ګنې ملا صاحب هسې ماله قاله راځي.